زموږ ځوانان اکثریت وخت په خپل ژوند کې د یوې پراخې ناهیلۍ سره مخ دي. موږ ولې ناهیلي یو؟ خو دا حقیقت مو تر اوسه نه دی درک کړی چې موږ څوک یو. زه فقط غواړم تاسو ته د ژوند 5 حقیقتونه ووایم او تاسو به د دې 5 حقیقتونو په شتون او عملي کولو کې بریالی ژوند ولرئ. تاسو بېنهایته د ارزښت وړ یاست. تاسو خپل مور و پلار، ملګرو، ځوانانو او ان خپلې کورنۍ ته ډېر د ارزښت وړ یاست. تاسو بېنهایته مهم یاست. تاسو په خپل ژوند کې دونه ارزښت او مهموالی لرئ چې هیڅوک ستاسې ځایناستی نشي کېدلی. تاسو په خپل ځان کې یوه ډېره قوي انرژي لرئ، اما خو دا انرژي که ته ورڅخه استفاده وکړې، ته پر دې ژوند د یو غوره برخلیک سره مخ شوی او تا د یو ښه ژوند لپاره ګام اخیستی دی. ته د خپل ژوند پر ټولو وړتیاوو باور ولره او مخ پر وړاندې خپل قدمونه اوچاته کړه. او هغه څه چې ته یې تل له ناکامیو، ناهیلیو سره مخ کړی وې، هغه ستا بیره او ډار دی. ته هېڅکله مه بیریږه. د کائناتو ستر رب ستا سره ملګری دی او خدای تعالی جل جلاله په هر وخت کې ستا مدد او نصرت کوي. دا 5 حقیقتونه په ژوند کې عملي کړئ او تل په دې باور باندې اوسېږئ چې زه په خپل ځان کې ډېر څه لرم. نو زه په دې متیقنه یم چې د ناهیلیو څخه به تاسې مخه ښه کړې وي او د ارام او سکون څخه به ډک ژوند ولرئ.